د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې دا بار ربیع الاول را روان دی او په دې کې به د اهل بدع خصوصا د بریلیان او دغه طبقه صوفیان حضرات هغوی پکې هغه اختر د ځان نه جوړ کړی دی او په هغې باندې زما تفصیلي بیانونه شته د هغې حکم که څوک ځان پرې پوه کول غواړي نو هغې ته یې رجوع وکړي. دلته سوال دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم مدحې پکې کېږي، نعتونه ویلی کېږي، بیا په دې نعتونو باندې پیسې اخیستی کېږي چې دا به جایز یې او که نه. ما په خپله اشتهار لیدلی دغه نعتخوانان چې کوم دي چې د یو پروګرام 80,000 روپۍ د یو پروګرام هغه یو پکې د یو پروګرام 2 لکه روپۍ دي. یو څو منټه پکې ورکوي، پکې مشهور دی ډېر، چې کمزوری غونته کي هغه 40,000 روپۍ اخلي او دا غریبې راکاږي او نعتونه وایي. اول خو دا مسله یاده کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم مدح کول په شعر و شاعري کې دې ته نعت وایي او دا په 2 قسمه دا په 2 قسمه. یو هغه دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم هغه صفت او مدح کول د کمې چې هغه لایق دی او کومه چې ول الله ورکړې ده دا خو عبادت دی، دا عبادت. لکه ګوره موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو، مدح یې کوو که نه؟ مدح نه ده. کومه مدحه چې په هغې کې غلو وي دا دویم قسم مدحه ده نو دا حرام دی او کله شرک ته موځي. او اکثر د دې ګمراه فرقو چې کوم د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې د غلو عقیده لري د هغوی د مدحې د غلو نه ډکي. اوس راځو هغه مسلې ده چې په دې ورځو کې به دې نعتونو باندې دا پیسې اخلي، دې به څه وکړو؟ موږ خو خبره دلته قصه ختمه کړه چې که دا دویم قسم وي که پیسې پې الي او که نه الي خو دا حرام دی او شرک ته هم رسېدی شي. هغه دویم قسم خو خبره ختمه شو، پاتې دا اولنی قسم شو چې یو سړی داسې نعتونه وایي چې هغې کې د رسول صلی الله علیه وسلم په حق کې غلو نه کوي، زیاتی نه کوي. په دې باندې پیسې اخیسته به څنګه وي؟ نو په دې باندې پیسې اخیسته ناروا دي. ولې؟ ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم صفت کول او د هغه شان بیانول عبادت دی او په عباداتو باندې هغه عبادت چې انسان په الله ته نږدې کېږي په دې باندې ته دنیا او پې نه اخلي او نه به یې د دنیا د ګټلو دپاره وسیله ګرځي، الا بعض څیزونه یي چې هغې کې د شریعت د طرف نه ګنجایش دي، هغه ځان له مسله ده. خو چې یو سړی ځان دې دپاره وقف کړي چې زه به دغه نعتونه ځای په ځای ویم او پیسې به پې ګټم